السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ درنو کتونکو په دغه ویډیو کې د اختر په ورځ چا پر ارک راکټي برید کړی او ولې پوره جزئیات یې ویډیو کې وګورئ. الله اکبر الله. د نورو راپورونو خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پولیسو په کابل کې د اختر په ورځ پر ارک د راکټي بریدونو پلانونکي نیولي. افغان چارواکي وایي 4 طالب جنګیالي له خپل یو کمانډر سره په دې تور نیولي چې د اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر پر صادراتي دفتر ارک باندې د اختر د لمانځه پر مهال توغندي وروشتي وو. لږ تر لږه 3 توغندي د جولای په 20 هغه وخت د ارک پر لور ورویشتل شو چې ولسمشر اشرف غني، پخوانی ولسمشر حامد کرزي مرستیال ولسمشر امرالله صالح او ګڼ نور عالي حکومتي چارواکي د اختر په لمانځه ولاړ وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځانګړو پولیسو د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې 4 ولسوال ونیول چې وایي هغه راکټي بریدونه یې پلان کړي او لاس یې پکې درلود. که څه هم د دې برید ذمهواري د داعش خراسان ډلې پر غاړه اخیستې وه، خو د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي پر ټویټر لیکلي چې نیول شوي کسان طالبان دي چې وایي پکې د هغوی یو کمانډر مومن هم شامل دی. د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو د کابل ښار د 5 ناحیې اړوند سیمو کې یو لوړ هدفونه عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یې د لوی اختر په ورځ په لمونځ کوونکي د توغندیزو برید د طرحې په تړاو د ترهګرو طالبان یو مخکښ غړي سره له 3 تنو همکارانو نیولي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي او نه یې هم په ارک کې د توغندي بریدونو ذمهواري منلې وه. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په ارک کې د لمانځه ویډیو خپره کړې چې ځینې لمونځ کوونکي پکې د راکټي بریدونو پر مهال ناڅاپه خوځېږي او دا یې د دې ډار بللی. میرویس ستانکزی وایي دغه نیول شوي ولسوال د ترهګرو په ځینو نورو پیښو کې هم لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت په خپله خبرپاڼه کې دعوه کړې چې له دغو کسانو یې 2 سیټه موبایلونه او یو شمېر اسناد او شواهد هم ترلاسه کړي دي. یا د ډلې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړو توګه په پغمان ولسوالۍ کې د تروریستي بریدونو پلانولو او ترتیبولو کې فعال نقش درلود. قدرمنو لیدونکو هیله ده چې راپور او ویډیو به مو خوښه شوي وي. تر بیا ښه وخت.